سلامونه ګرانو هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. زه امرالدین جمالي یم. نن داسې چې تاسو بګراوند کې ګورئ دلته افغانان راټول سوي دي کولمبوس ښار اوهایو کې چې د قاضي ګیلمن لپاره یو فاتحه ووایي. واقعا قاضي ګیلمن د افغانانو لپاره ستر قرباني ورکړل، لوی قرباني ورکړل او دا غمیزه او دا قرباني خدای دې وکړي چې د افغانانو د اتحاد او اتفاق سبب شي. نو دوستانو ما د ګیلمن صاحب د ژوند په باره کې آنلاین ریسرچ وکړ، یو څه ښه معلومات مې لاسته راوړل. زه هم هیله مند یم چې ټول دوستان ریسرچ وکړي آنلاین او د په باره کې نور ځان هم پوه کړي چې د مبارزه او لاره همیشه لپاره دوام ولري. خو مګر یو شی چې ما لپاره ډېر جالبه و هغه دا و چې ګیلمن صاحب یو کتاب لیکلی په نامه د 70 کاله برباد شومه. دا کتاب ما متاسفانه د پی ډي اف هم پیدا نه کوي او د دې هارد کاپي په امازون کې هم نه پیدا کېږي چې زه یې رانیسم او نورو دوستانو سره لینک شریک کړم. خو مګر داسې چې ما ورسره ریسرچ وکړی دا کتاب په پېښور کې پیدا کېږي او شاید په کابل کې هم پیدا سي. نو هغه دوستان چې په پېښور کې دي یا په کابل کې ژوند کوي که دا کتاب تاسو پیدا کړئ او دې زمینه برابره کړئ چې قانوني بڼه د قانوني لارې دا کتاب انتشار ته وسپارل سي چې دوستانو کولی سي دا کتاب رانیسي او مطالعه یې کړي. نو زه به ډېر خوشحاله سم چې دا کتاب په یو شکل لاسته راوړم او دا کتاب مطالعه کړم. د هغه شعرونه حتما پکې دي او د هغه ژوند پکې حتما ذکر شوی دی، د خاطرات حتما پکې ذکر شوي دي.